لیدونکو څومره خوند کوي چې د هیواد د آبادۍ خبرونه اورو او په خپل سترګو یې وینو. دا د کابل ولایت مقام ته څیرمه هغه هوایي پل دی چې د جوړېدو چارې یې تر ډېره پرمخ تللي دي. تاسو په تصویر کې هم لیدلی شئ. نو اوس دلته د سیمتاوي مرحله روانه ده. تاسو ګورئ چې زموږ هیوادوال انجینران په زیار سره دوی خپل هڅه کوي، کوښښ کوي تر څو د هیواد د آبادۍ په برخه کې ونډه واخلي. نو دلته تقریبا اوس غرمه شاوخوا 12 بجې دي. هوا هم ډیره ګرمه ده، لمر تودوخه هم ځان ته یو څه وایي. خو دغه افغانان کارګر چې تاسو په تصویر کې وینئ، دوی نه د ګرمۍ احساس کوي او نه د ستړیا احساس کوي. دوی د خپل هیوادنۍ مینې او زیار کوښښ سره هڅه کوي تر څو چې د هیواد په برخه د آبادۍ په برخه کې ونډه واخلي او زیار باسي، زحمت باسي. زه به له دوی سره هم خبرې اترې وکړم. زما په ښه هم لاندې لاړه وبښئ. نو له دوی سره هم خبرې کوم دا چې دوی څومره مثلا په دغه سختي کې کار کوي او دا ورته څومره سخته ده او د هیواد آبادۍ په جوړولو کې دوی څومره خوشحاله دي. له دوی سره خبرې کوو. دلته زموږ یو هیوادوال دی، له دوی سره به مرکه کوو. کاکا سلام علیکم. پښتو وایي که دری؟ فارسی. خوب است انسان شما؟ خوب است؟ خیر باشید. اسم مبارکتان؟ اسم احمد رضا می باشه. احمد رضا. بله. احمد رضا، اول برای ما این بگو که چقدر خوش هستی که در هیواد در وطن ما شما آبادی میشه؟ کلان طبعا هر کس باشه وطن بچه افغانستان باشه خوش می باشه. خوش می باشه. بله. این پل که جور میشه، بله. پل هوایی است، زیرگذرم داره. بله. چقدر آسایش به میان خواهد آورد؟ 100% خواهد چیزی خاص خدا داره دیگه. وقتی که مناسب ترافیکی کم میشه، چیزا کم میشه. کمی بلند صحبت کنی که استعدادتان درست است. سن سال شما که ما میبینم با جای پدر ما هستین. وقتی در هیواد اقتصام آبادی ها میشه به حیث یک افغان چقدر خوش میباشه؟ طبعا هر خودم شخصا به اندازه. به اندازه خوش میباشه. بله. فعلا 12 بجه هستیم. بله. گرمی هم بیخی از حد زیاد است. در این گرمی کار کردن برد سخت نیست؟ ما عادت کردیم دیگه فعلا. در این کار عادت کردیم. ما مختصم بعضی دوستا که می اون یک روز می یک روز بعد یک روز دیگه نمی مریض میشن. مریض میشن. بله. اگر در کار خیر بگوییم یا در آبادی کشور یک آدم که هر قدر خسته و ذله میشه بازم خوش میباشه. اگر مثلا ایران بریم، دیگه کشورها بریم اونجا کار کنیم، کار غریبی خواه است، ولی چقدر که در کشور خود ما خوشایند است شاید او قدر اونجا نباشه. 100%. چقدر خوش هستی که در پروژه داخلی کشور کار میکنی؟ خب بیشتر میدوری که ما قدر خوش هستیم که بیاد اندازه نداره. در کار احساس خستگی خود نمیکنی؟ نه خیر. اگر این رقم پل ها و دیگر آبادی در کشور مثلا پس از این پلان باشه، پروژه باشه، برش خوشایند هستی؟ 100%. کار میکنیش؟ بله. خسته نمیشه؟ تا وستوان دیگه هر کس وستوان داره دیگه. تا وستوان خود. کشور. بله 100%. هر انسان سر انسان مسلمان و افغانستان باشه این فرض است، واجب است که در آبادی کشور که در هر بخشش به هر بخش باشه، باید چی دکتر، چی وایرنگار، چی هر چیز باشه با اون خدمت به وطن خود کنه مشکل نیست. سلامت باشی. پیامتان باشه و کامرا در خدمت. قربان دو کدام پیام خاص نداریم. سلامت باشی. در کارایتان موفق. بخیر باشید. قدرمن لیدونکو تاسو ولیدل د هیوادوال خبرې دی ډیر خوښ دی چې دغه پروژې په هیواد کې نور هم ډیر شي. یو خو به دا وي چې د کار زمینه به زموږ هیوادوالو ته مساعده وي او بل دا ده چې هیواد مو آبادیږي. تر ټولو ښه خبر دا دی په هیواد کې چې داسې آبادیانې کیږي، پلونه جوړیږي، نو دا به د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی کوي او همدا شان وظیفو ته، کورونو ته په تګ راتګ په وخت رسیدنه، دا هر څه نو هغه اسانتیاوې دي چې د دغه پروژو د پلي کولو څخه به دا ترلاسه شي. دلته بل هیوادوال دی. سلام علیکم بیادر. خوب است انسان شما؟ خوب است؟ خیر باشی. اسم مبارکت؟ محمد. بله. محمد اینجا در کدام بخشش کار میکنی؟ سیمتاوی. بغیر از اینجا
بغیر از اینجا مثلا دیگه کشورها رفتی کار کردی یا نه؟ بله 20 سال در ایران بودیم. خب روی تکرم طرف کامرا دار بده که هموطنای ما روی مبارک تو ببینه. خب در ایران کار کردی. بله. در ایران برات کار چقدر سخت بوده و در اینجا کار سخت است، خوشایند است در کشور خود که هستی؟ والا این تو گپ است که در ایران خود کار بیشتره، در اینجا کار کمه. کار کم است. ولی فعلا شکر است پروژه زیاد است، پلا جور میشه، ساختمان‌ها جور میشه. از اینکه در کشورهای بیگانه باشیم کار کنیم، در کشور خود در آبادی سهم بگیریم کار کنیم، برات خوشایند نیست؟ چرا خوشایند است؟ من خودم پیمانکار بودم در ایران، اساس دارم اونجا. اگه بتونم ما رو بیارم در اینجا خیلی خوب میشه، هم برای مملکت ما خوب میشه، هم برای خود ما خوب میشه، هم برای وطندارای ما خوب میشه. ما خود ما میشیم یک به حساب کسی که برای یک دو نفر نان میته. اما متاسفانه ما پولش ندارم که ما اساس خود از اینجا بیارم. ان شاء الله در آینده اگر واسه توان باشه اراده داری که اینجا بیاری؟ یک خویی است که به هم کشورهای ما، هم وطنهای ما زمینه کار مساعد میشه، دیگه در کار آسایش میشه. بله. از اینجا که تو کار میکنی دی هفته به سوزان، بله. برات سخت نیست؟ نه، از اینکه در مملکت خود کار میکنیم، خدمت برای مملکت خود میکنیم، خوشحال هستیم. خوشحال است. ای که مثلا یک وقت باشه و تو عروسی کرده باشی و عروسی کردی یا نه؟ عروسی کردم. عروسی کردی. این بچه‌هات میاری؟ بله. یه پول میبینه که سری پول منطقه میره، پایینش هم میره. باز تو بگیره پدرت جویی. چقدر برات خوشحال؟ احساس خوبی است، نه؟ یعنی در وطن کار کردن برات خوب است یا در خارج کار؟ کدامش خوشایند است؟ خوشایند که برای وطن خوبه. هر جورش باشه در وطن خوبه، هر خدمتی بکنی در وطن خوبه. یک لقمه نان در میاری از وطن در بیاری، یک کار خوب که انجام میدی نمونه دستت در خود وطن میمانه. این خوبه. کشور خودت هم آباد باشه، این خوبه. اگر در اینجا تو هر قدر خسته هم شوی، ذله هم شوی، مانده هم شوی، اشکال نداره. بازم میگه مشکلی نیست، وطن خودت است. نه، برای خودت آدم خسته شوه، مانده شوه، ذله شوه، در وطن خودت هم خسته شوه، نه؟ بشه. پیامت به آن در انجینرها، تجارا که در بیرون سرمایه گذاری میکنن، در بیرون کاروبار میکنن چی است؟ پیام ما است که یک زمینه کار را برای خود وطن ما میجا فراهم کنن. یک قسم پروژه زیاد شود. زیاد شود، ساختمان سازی ها کلان شود، زیاد شود، پیشرفت کنه. وطن ما پیشرفت کنه. وطن ما آباد شود، پیشرفت کنه. از این خیلی خوبه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. در کارتان موفق باشید. کار لیدم که تاسو ولیدل چې دغه هیوادوال مو په ایران کې هم کاروبار درلوده، له ایران راستون شوی هم و نو اوس دلته کاروبار کوي. د دې په وختونه کې داسې پروژې نور زیاتېږي په هیواد کې او دا به د هیوادوالو لپاره د کار زمینه مساعده کې له تجارانو نه خاص دا و له هغه سرمایه گذارانو نه چې هغوی په نورو بهرمیشتو هیوادونو کې ایران کې همداسې پاکستان نور گاونډیو هیوادونو کې دوی سرمایه گذاری کوي او هلته خپل تجارتونه پر مخ چولې دي که هغوی دلته داسې ساختماني شرکتونه جوړ کړي د تجارت لپاره او یا هم په دغسې په غټو پروژو کې ونډه واخلي نو دا به د هیواد د آبادۍ لپاره ډېر ښه زیری وي. نو واقعا زه دومره د خوشحالۍ احساس کوم دغلته به چې مونږ کله هم راتللو د پوهنتون په دوره کې یا مونږ چې کوچني ولو دغه ساحې ته به زه چې کله راتللم نو ګڼه ګوڼه به ازدحام به زیات و. اوس هم تاسو په تصویر کې وګورئ ازدحام شته، ولې د دغه پل په جوړېدو سره به دا ځکه زیرګذر هم لري او پاس پل به هم وي هوایي، نو که چېرته دا پل فعاله کېږي له دې سره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. په ښاري ګڼه ګوڼه ترافیکي ستونزې دا هر څه به انشاءالله ورسره حل شي او موږ په هیواد کې د دغسې نورو آبادیو په تمه هم یو. را سره مل اوسئ، ورځم له انجینرانو سره به هم خبرې وکړم، د پروژې له مسؤلینو سره به هم خبرې وکړو او په وروستیو کې به حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو. د ګزارش تر پایه له موږ سره مل شئ. سلام علیکم. ستړی مش. سلام علیکم. ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ امت است؟ دست امت بده.
چی حال داری؟ صحتت خوب است؟ شکر خیریتی است؟ فضل خدا. شکر. خوب است. سلامت باشی، بخیر باشی. باش که من خیلی کم بلند استاد شدم. جایم خیلی پایین استاد میشم که پایم نفت توم توش که اردی ما یک چیز شویم نه از ما باز زیاد بلند میشی. اسم مبارکت؟ شکیب. شکیب تمیم جان شاد سیز؟ ها شکیب جان انجام. داری ازی برای ما بگو در این پل که کار میکنی نه؟ چقدر خوش است؟ زیاد خوش هستیم و زمینی کار فراهم شده بجا با اولاد خانواده خود کاروبار وطن ما خوب جور میشه، ساختمان دکور وطن ما کل چیز ما وطن ما خوبش میشه. پیش از این هم در دیگه کشورها ایران، پاکستان، کشورهای همسایه جای کار کردی یا نه؟ نه کشور همسایه کار نه، خود کشور خود کار کردیم کلشه. در کشور خود کار کردی این قسم پروژه ها مثلا پروژه آبادی است نه؟ پل است. اگر بالایش هم جور میشه زیرگذرش هم جور میشه. زیاد فواید خود داره مثلا رابندان است یسو است. چقدر برات خوشایند است؟ زیاد خوشایند است. همین رابندی گم میشه، بیروبار زیاد گم میشه، مردم با نظم میشه. مردم یک سهولت میبره. در این ساحه اگه وقت مثلا زندگی کرده باشی رابندا و چیزای شاید باشی بسیار زیاد رابندان زیاد است. یعنی حالا ما راستای کنه جمعیت رابندی است، مردم وضعیت است. یعنی پل بخیر جور شه مردم راحت میشه. یک مریضی می باشه، یک جوری می باشه، یک معمولی خوشی می باشه در رابندی آقا جگرخون میمونه یاده. همه درسته. در این گرمی سخت این ارقام کردی ما مرق کردیم این گرمی زیاد است. چقدر برات سخت است کار؟ سخت خواه است مگر حق حلال خانواده ما پایدار میشه. دوم از وطن ما خوب جور میشه. تا که عرق نزنیم وطن ما خود ما جور نکنیم بیگانه خوب ما جورش نمیکنه. تا که ما و شما عرقهای خود نریزیم در وطن بیگانه این حس نداره. اونا خب میاین پولا را میگیرن پس میرن. یک پروژه میگیره کار میگیره. فایده جیب خودم میسنجه. و اگر ما شما مثلا در آبادی سهم بگیریم عرقهای خود بریزیم اگر انجینر باشه دکتر باشه دررسه باشه هیواد ما ان شاء الله شما کشور ما شما جور میشه. ان شاء الله جور میشه. اگر ما شما جور نکنیم کس دیگه جور نمیکنه. اما چی است میگه دست به دست هم دهیم کشور آباد کنیم. دیگه پیامتان به آن ده مردمی که در آبادی سهم نمیگیرن چی است؟ پیام همیست با این وطن سهم بگیری وطن یک روز نه یک روز جور میشه. با مردم افکارشون همیشه تا این وطن جور نمیشه. عادت تجار است به جیب پر کردن خود است. صد عسکر است، قماندان است، هر کی است به جیب پر کردن خود. جیب تا پر شد یا نشد وطن تو جور شه باید به وطن خدمت کنید. نه باید دوای بی کیفیت بیارید داخل وطن. چیزی بی کیفیت نبرید. 4 روز کار بده 4 روز بعد خراب شود. همیشه کار کنید صادقانه کار کنید. کشور خود کار کنیم که خانه خود ما شماست. این خانه خود ما صد میره ما میتونیم پل به کیفیت جور کنیم 2 سال یا 5 سال یا 10 سال بعد خراب شه باز این ما و شما دنجالش میریم. کدام آمریکایی خود از جا نمیبینه. این خود صادقانه در چیز با کیفیت بریم عمری کار میته. دیگه پیام بود. تشکر. سلامت. به کارتان موفق باشی. خیر. دونه خوشحالم که په آخر اندازه په دې کې سہولیت راځي که نیم ساعت مې تېراوه یو چارای ګز به 15 دقیقې تېروم. یعنی دغه سیمو کې ازدحام ګڼه ډېر وي موټر او ترافیکي حادثې د هر څه مخ ته راځي که چېرته هوایي پلونه جوړېږي دا به د هېوادوال ته اسانتیاوې ډېرې کېږي ډېرې سہولیت راځي. مثلا په یو چارای باندې چې 50 موټره تاوېږي پل چې جوړ شو مثلا هلته به نیم موټر تاو شي نیم به دلته تسخیم شي. خو دا د نور هم برای ورکړي موږ د خوشحاله چې څونه سړک پل جوړېږي موږ نه سہولیت راځي. دولت نه مخاص څه شی ده چې دغسې پلونه او دا سړکونه آبادي نوره هم وکړي که نه ولې نه چې څونه یو سړک اضافه کېږي سہولیت راځي. که یو کوڅه مثلا پخېږي سہولیت راځي. که یو پل اضافه کېږي سہولیت راځي. د دولت نه خوشحاله خدای د نور هم برای ورکړي دغسې سہولیت راشي. ډیره مننه. په ښار کې چې ګرځې د ورځې چې کار کوې په موټر باندې به کور ته یوه حلاله نفقه ګټې نو په ښار کې د آبادیانو چې ګوري په یو ځای کې 4 سړکه وي او نوي سړکونه جوړ شوي څومره خوند درکوي؟ بالکل خوندور دي که نه؟ ښه پوره. ډیره مننه. بس تاسو هم بخیر لاست. این پروژه پلی که پیش مقام ساخته میشه
در مورد ازی بر ما معلومات بده، به دوستا معلومات بدیم که چقدر کارایش پیش رفته، چقدر اینجا کارگر یا طبقه کارگر اینجا مصروف کار هستن، در کل چند درصد کارایش باقی مونده که تا این پل تکمیل شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما انجینر سیهون هستم، مدیری پروژه پل هوایی مقابل ولایت کابل و یکی از انجینرهای ریاست حفظ مراقبت کار شهروری کابل. این پروژه که است یک پل هوایی مطرح است. ما شاهد حال هستیم الحمدلله تا فعلا کار پیشرفت خوبی کرده. در مجموع این پروژه 472 متر شیروال به کار گرفته شده. در این پروژه همچنان خودی پل 235 متر طولش است، 18 متر عرض داره. اوسط ارتفاعش هم 6.8 متر است. 6 تا پایه استحکامی داره، شامل 4 وایه است و 90 پایل به عمق 25 متر اینجا به کار گرفته شده. پروژه به تاریخ 9 جدی سال 1404 کارش آغاز شده بود. تا فی الحال در حدودی کم و بیش 6 ماه از وقت پروژه میگذره. میعاد زمانی برش 15 ماه است. 462 میلیون افغانی بودجه برش در نظر گرفته شده و در حدودی بیشتر از 60% کار پروژه پیشرفت کرده. باقی مانده در حدود 40% کم بیش کار پروژه باقی مانده که انشالله نهایتا اگر خداوند خواسته باشه 4 الی 5 ماه دیگه، یعنی قبل از سردی هوا بخیر، پروژه کارش تکمیل میشه. تقریبا څومره خلک به دغلته په کار باندې بوخت دي؟ خوب تعداد کارگران متفاوت بوده. در اول پروژه چون پروسه های کاری زیاد بود، در حدود بیشتر 1000 نفر اینجا در بخش های مختلف مصروف کار بودن. فعلا تقریبا استراکچرهای پل در مجموع فرو به تکمیل شدن است. یک قسمت بسیار کمی از شیروالا باقی مانده و فقط دکس لبی خودی پل باقی مانده. فعلا در حدود 200 نفر اینجا مصروف کار هستند. این شیفت کاری شبانه هم دارن یا از طرف روزانه کار؟ ما الحمدلله پروژه‌ام که در مدت 6 ماه، یک پروژه بسیار کلان و عظیم و پروژه ملی 6 ماه به اینجا رسیده. یکی از علتایش همی بوده که ما همی زمان خوب مدیریت کردیم الحمدلله و در 2 شیفت کار کردیم، هم از طرف شب هم از طرف روز، تا تانستیم پروژه رو به اینجا برسونیم. کارهای باقی مانده چی درصدش در چند ماه تقریبا انجام خواهد شد؟ کارهایی که فعلا باقی مانده تنها پیشترم براتون یادآور شدم. یک قسمت بسیار کمی از دیوارها هست، 2 سگمنت دیوار دیگه باقی مانده که هر دیوار 11 متر و 80 سانتی طولش است، ارتفاعات مختلف داره. و بک فیلینگ یا پرانه هایی که جایی که شیروالا ساخته میشه وسط از این کلان سرک است که ادامه پل است، یا کلان پرانه میشه. فقط کارهای باقی مانده شمی است که انشالله او قدر زمان نمیبره. خواست شما از دولت و از تاجرانی که در ایران سرمایه گذاری میکنن در آبادی کشور و این قسم پلها که مثلا جور میشه، خواستن از دولت چیست که قسم آبادی جایی که مثلا منفعت العام باشه، این قسم پروژه در آینده هم داشته باشیم یا؟ بله خوب. ما پیشتر اشاره به این کردم که طبعا هر کس میخواد که وطن خودش پیشرفت بکنه، آباد شود، وطن خدا ما آباد ببینیم، در وطن آباد زندگی بکنیم. تقاضای ما از دولت مردان ما همی است که به همین چیزی که پیش میرن در قسمت آبادی وطن زحمت میکشن، تلاش میکنن، انشالله که بیشتر از این تلاش شود، کوشش شود که وطن روزهای سختی را دیده و انشالله که وطن بخیر به همین ترتیب روز به روز خوبتر شده و آباد شده. سلامت باشین. شکر، بخیر باشین، با عزت باشین. قدرمنو تاسو ولیدل چې موږ راغلي وو د کابل ولایت مقام ته څیرمه پل. تاسو ولیدل چې دغه پل چارې تر ډیره پرمخ تللې دي. تقریبا 10 سلنه 40 سلنه د انجینرانو په وینا کارونه یې پاتې دي، هغه به هم ان شاء الله په لنډه موده کې سر ته ورسیږي او دغه پل به کوم چې تاسو په تصویر کې وینئ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. شمس ملکزی، کابل ولایت مقام، سلام پریس.